دا په کندوز ولایت کې د یو روغتیايي مرکز عملیات خونه ده. دلته نن د پریشونډو ماشومانو او هغو کسانو د درملنې لړۍ پیل شوه چې په سترګو یې پردې دي. د دغو کسانو درملنه د بشري ټولنې لپاره د سعادت مؤسسې لخوا ترسره کیږي چې شاوخوا 3 میاشتې به دوام وکړي. د نوموړې مؤسسې د مسؤلینو په خبره د پریشونډو ماشومانو درملنه به 100 ورځې او د سترګو ناروغانو د درملنې لړۍ به 3 میاشتو ته وغځېږي چې په ترڅ کې به یې شمال ختیځ زون کې د شاوخوا 200 پریشونډو او سترګو ناروغانو درملنه وشي. تمام مریضایی که ما در برنامه داریم 700 مریض است که 200 مریض از لبچاک و کامچاک است و 500 مریض از مریضای پرده چشم است که به شکل مجانی عملیاتشان صورت میگیره و مریضای ما از زون شمال شرق هستند. هغه جران ځوان نسل چې هغوی دغه عملیاتو کې دلچسپي لري د هغوی لپاره یو زمینه زه مساعده کوم ترڅو هغه ابتدایي شکل باندې زده کړي او آینده کې ساده لبچاک او کامچاک هغه ونیسي. ورته مهال د کندوز ځایي مسؤلین د یادې مؤسسې دغه کړنه ستایي او د بېوزله ناروغانو د لاسنیوي په برخه کې د یاد ګام پورته کول ارزښتناکه بولي. د دې موږ ملاتړ کوو، ترڅنګ یې ولاړ یو او تشویقوو یې چې آینده کې زموږ د بېوزلو ناروغانو علاج او معالجه او عملیاتونه ترسره کړي. دغه عملیاتونه د سترګو د سوختګي د لبچاک کمچاک همیشه په وړیا شکل باندې په یو کتلوي شکل باندې اجرا کوي. نو د موږ ستامل خو نه دوی سره شپه ورځ ملاتړ ده او موږ دوی سره همکاري. له دې سره د یادو ناروغانو د کورنۍ غړي خوښ دي او زیاتوي چې له دې وړاندې د خراب اقتصاد له امله د خپلو ناروغانو درملنه نشوی کولی. مو خو دا توانایي نه لرله چې دا ماشوم عملیات کړی وای. ډیر خوشحاله یې د ماشوم نه ډاکټرانو نه چې موږ ته دا تداوی وکړله. شخصی مراجعه کردیم، برای ما پیسه مقبل زیاد گفت که واسه توانی ما نمیکشید. کندوز ولایت کې د بشري ټولنې لپاره د سعادت خیریه مؤسسې تیر 3 کاله 1300 د سترګو او 1150 د پریشونډو ناروغانو عملیات ترسره کړي چې په ټولیزه توګه یې شمیر 2450 تنو ته رسیږي.